د هیواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې لومړي ځل لپاره یو شمېر امارتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو ته د نړیوالو علمي څیړنیزو او 26 ملي علمي څیړنیزو ژورنالونو د خپرولو اجازه ورکړل شوه. په همدې موخه غونډه چې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو د هیواد د یو شمېر امارتي او خصوصي پوهنتونونو د رئیسانو او علمي مرستیالانو په ګډون جوړه شوې وه. ویناوالو پکې د هیواد پوهنتونونو د کیفیت لوړولو لپاره د علمي څیړنیزو ژورنالونو پر ارزښت خبرې وکړې. په پیل کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین دکتور لطف الله خیرخوا هغو پوهنتونونو ته چې د نړیوالو او ملي علمي څیړنیزو ژورنالونو د خپرولو جواز یې ترلاسه کړی دی مبارکي وویله او ویل چې دا اقدام د هیواد په پرمختګ کې یو اغیزمن ګام د پوهنتونونو کیفیت او په یادو بنسټونو کې د علمي او څیړنیزو فعالیتونو وده ده. نوموړي په اسلامي هیوادونو په تیره بیا افغانستان کې د علمي څیړنو ټیټې کچې ته په اشارې سره د هیواد د پوهنتونونو له مسؤلینو او استادانو وغوښتل چې د علمي مقالو د چمتو کولو خپرولو په برخه کې له شته امکاناتو فرصتونو څخه اعظمي ګټه پورته کړي. وروسته د لوړو زده کړو وزارت د څیړنې تالیف او ژباړې رئیس دکتور حمید الله مزمل د یاد ریاست د یو کلنو لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل او یادونه یې وکړه چې په ورته برخو کې نور فعالیتونه هم په پام کې لري. همدارنګه په دغه ناسته کې د کابل پوهنتون علمي مرستیال پوهاند محمد شفیع شریفي، د کاردان خصوصي پوهنتون رئیس دکتور خالد حاتم او د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال پوهندوی احسان الله ناصح د موضوع اړوند خبرې وکړې او په پای کې د اړوندو امارتي او خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو ته د ملي او نړیوالو ژورنالونو د خپرولو اجازه ورکړل شوه.